کابل کې یو میرمنې د ښځو د تروشي، اچارو، چکنۍ او مربا کارخونه پرانیستې ده. د سنبل په نامه د دغې کارخونې بنسټ ایښودونکې ناجیه سلطاني وایي اوس په یاده کارخونه کې 50 ښځې او هغه نجونې ورسره کار کوي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړل کېدو سره په کور شوي او زیاترو ته د کور سرپرستي ورتر غاړې ده. هغه وایي یاده کارخونه یې نږدې 6 کاله وړاندې د 2000 افغانیو په پانګونه جوړه کړې، خو اوس یې سرمایه تر 200,000 افغانیو زیاته ده. ما تقریبا 6 سال میشه کمی انگیزه برام پیدا شد کمی کارا را بکنم، تولید انواع مرباهاست، ترشی، چکنی، مرچ مساله دار و حال کوشش کردیم که امی پروسس مواد میوه خشکم کنم. نوموړي وایي په راتلونکي کې هم د اړمنو ښځو لپاره د کاري اسانتیاو برابرولو په برخه کې ښه پروګرامونه په پام کې لري او له مسؤلینو غواړي چې د ښځو د تولیداتو ډیروالي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. خواست ما از دولت، ما از پروژه همکار ما می است که در میارسه ما را همکاری و حمایت کنه تا همی از مسئولات خارجی عضو شوه، اقتصاد وطن خود ما بلند بره و همی زراعت خود ما رشد کنه و پیشرفت کنه وطن ما. د دې کارخونې کارکوونکي د اړمنو ښځو لپاره د دغې کارخونې جوړول مهم بولي او وایي ښځې کولی شي په دې کارخونه کې د کار له لارې د خپلو کورنیو ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. انواع مربا، ترشی ما آماده میکنیم به خاطر که مشکلات اقتصادی ما داشتیم، به می خاطر ما آمدیم اینجا رو به کار دست آوردیم که یک مشکل خانوادگی خود رفع کنیم. صنف 8 مکتب بودم، از مکتب بعد از اینکه دولت آمد ما از مکتب ماندیم و چی به خانواده سرپرست خانواده نداریم، خودم یتیم هستم. باز خبر شدیم که اینجا شرکت جور شده، آمدیم به شرکت و فعلا در اینجا کار شروع کردیم. خواست ما از دولت است که خانم‌ها را حمایت کنه و پروژه را به خانم‌ها جور کنه، کار به خانم‌ها فراهم کنه تا خانم‌ها کار کنه. اوس مهال په دې کارخونه کې 50 ښځې کار کوي چې له ډلې 100 تنو ته د میاشتې 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د ښځو د ملاتړ او په ټولنه کې د پرمختګ لپاره د دغې کارخونې تولیدات وکاروي او د غرض دی د اړو او بې وزله ښځو پر ځان بساینې لپاره کاري اسانتیاوې برابرې کړي.